اسې یو غلط اوازه او یو غلطه خبره مشهوره شوې ده که نه وایي دا پیسه چې کومه ده نو دا په قسمت کې ده په محنت باندې نه ده ځکه وایي ته وګوره ښار ته وایي څومره محنت کوي وایي بیا هم داسې در په در خاورې په سر د دې په هکله بایجان ته اوس څه ویل غواړې شهزاده پیسه په قسمت باندې هم ده خو په محنت باندې هم ده محنت خو پکې شرط دی که نه که یو سړی وایي چې یاره په قسمت باندې ده او صرف قسمت ته یې پرېږده لکه یو زمیندار دی هغه ته ماکو کرلی دي او هغې ته نه ګوټ کوي نه دی ورته سره اچوي نه دی ورته بخور ورکوي هغه وایي چې زما په قسمت کې پیسې وي نو ماته به ملو شي زه بیا ګورم که نه او خوا کې ورسره یو بل زمیندار دی چې هغه او بخور هم ورته کوي سر هم ورته اچوي خدمت یې هم کوي په خپله ورته شپه ورځ لګیا وي نو بیا د دې دواړو قسمت خو الله رب العزت چې کوم دی نو ګوري به د دې دواړو محنت به کمپیر کوي چې کوم سړي ډېر محنت کړی نو الله رب العزت به چې کوم دی نو هغه په هغې کې زیات رزق ورکوي چې کوم محنت نه وي کړی هغه به کم رزق ورکوي نو بالکل په قسمت باندې ده خو محنت پکې شرط دی او که چېرې یو سړی محنت نه کوي او بس هغه سملي وایي چې وروره بس ما هم تخم کرلی دی بس زه به چې کوم دی نو په خپله باندې او دا به کېږي او بس زما چې نصیب کې وي نو ماله به راځي خفه نه شي د بعضې څیزونه لکه انسان وایي یاره وایي مرګ خو په اجل باندې دی که نه نو بیا ته ورشه دغه یو ټک ته سمله که نه وایي یاره بس زما اجل راغلی نه وروره څوک هم ورته نه سملي ولې د خپل صحت هم خیال ساتي چې په روډ باندې موږ اوړو نو ولې یو خوا بل خوا ګورو خو په کار چې ډایرکټ وړو که نه موږ وایو چې ګاډي هم درته سپلی نه کړي ولې دغه ټایم کې تاسو ولې نه وایه چې مړه وخت به مې پوره وي بس بیا روډ ته مه ګورئ یو خوا بل خوا چې څنګه په روډ باندې اوړې او یو خوا بل خوا ګورې او احتیاط کوې نو دغه شان چې کله ته د کاروبار تکل هم کوې نو یو خوا بل خوا ښکته بره مخکې وروسته ګوره د رزق تکل کوه نو الله رب العزت به تعالی درکوي او بالکل هغه به ستا نصیب وي خو شرط خو پکې دا دی چې ته به ورپسې یو خوا بل خوا ښکته بره ګورې حرکت خو به کوې که نه نور ټول خو هوښیار یې